کوم کسان چې خپله قیمتي زندگی په ډرامو په فلمونو په میچونو په گیمونو باندې په پابجي گیمونو باندې په لډو په نور داسې لهو لعب باندې تیروي قسم دې مې په خدای چې یو وخت دا خلک افسوس وکړي یو وخت به دې ته حسرت درېږي کله چې ملک الموت د روح فرشته اسرائیل علیه السلام د سر ته راسي بیا به د دماغ خلاص سي چې ما څومره قیمتي وخت څومره ښایسته زندگی څومره د موقع وخت ما د لاسه ورکړي په دغه زندگی باندې په دغه موقع باندې په دغه وخت باندې ما الله راضي کولی سوی ما اخرت جوړولی سوی ما د قبر سهولت لاس ته راوړلی سوی او ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت لاس ته راوړلی سوی ما د حوض کوثر اوبه د رسول الله په لاس باندې څښلی سوی افسوس ما خدا نور په لډو تیر کړی و دا وخت ما خدا په فالتو شانو تیر کړی و ما په فالتو مجلسو تیر کړی و ما په لهو لعب باندې تیر کړی و ما دغه مجلسونه دغه بنډارونه کول زما څخه خدا زندگی تیر سول هاي افسوس زما په خدای قسم وي چې بیا دا ټول دنیا وشیندې دا ټول اسباب مصرف کې دا ټول قریبان په دې پسې واچې چې یو منټ زندگی تا ته راوګرځي قسم په خدای کې راوګرځي مګر د خپل قیمتي وخت مه ضایع کوه دا خپل ښایسته زندگی مه ضایع کوه قرآن کې الله سبحانه وتعالی فرمای لكل امة اجل فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون د هر چا د پاره اجل دی متعین او مقرره نیټه ده کله چې هغه راله بیا نه یو منټ څخه د یو منټ زرمه حصه نه دور کېدلی سي نه دور کېدلی سي بیا به تا ته هلته حسرت درېږي بیا به تا ته هلته افسوس درېږي قرآن تا ته بار بار اگاهی درکړي علما تا ته بار بار اگاهی درکړي د علماو خبرې پر تا بد لګېږي چې نن ولې ته مانه شوکه باسې زه به یو گیم کوم یا زه به پابجي گیم کوم زه به د ملګرو سره خاندم زه به د ملګرو سره بانډارونه کوم زه به ډرامې او فلمونه ګورم مولوي صاحب ته ولې ما بنده زما خو هېڅ بل غرض نشته زما غرض دا دی کوم چې د انبیاو غرض دی چې د الله مخلوق الله لوري ته رابرابرول د الله مخلوق د الله لوري ته متوجه کول د قرآن د هدایت لوري ته متوجه کول دا د علماو دنده ده ستا په سترګو کې زه هر څومره ازغه یم پر تا که زه هر څومره بد لګېږم خو هغه ستا دی لیکن واوره زما دې په خدای قسم وي دغه علما ستاسو دوستان دی دې ته په سپکه مه ګورې دا تا د زندگی اصلي مقصد ته متوجه کې تاسو وګورئ اوس الله سبحانه وتعالی موږ ته څومره وخت راکړی دی په دغه وخت که موږ د الله د امر مطابق استعمال کو په حلال روزي استعمال کو په حلال کاروبار کې استعمال کو لمنځونه پر وخت باندې وکړو عبادات د الله ذکر او اطاعت وکړو دغه زندگی دغه وخت به بیا زما او ستا د آخرت د قبر او د قیامت د ورځې د نجات او د کامیابی ذریعه ګرځي او کما او تا د شیطان او د نفس په اتباع کې همیشه چې هغه څه راته ویل د هغه څه اشارې راته کولې موږ هغه کوو نو بیا واوره زما او ستا دغه زندگی به د آخرت د تباهي او د جهنم ته د داخلېدو یو لویه ذریعه ګرځي ته وګوره بیا به یو وخت داسې راسي ته به خجلی یو وخت به داسې راسي ته به پریشانه یو وخت به داسې راسي تا ته په پلاس هېڅ نه درځي دغه گیمونه دغه فلمونه دا ډرامې به تا ته په هېڅ پلاس په شا نه درځي تاسو وګورئ ځوانان خلک یې په ورځو او په شپو باندې دغه فلمو ته ناستي ډرامو ته ناستي فالتو سیریالونه دي دا ګوري ځوانان دي خپل قیمتي وختونه یې همیشه د ټي وي پر مخ ضایع کړي وي هغه ټي وي ته ګوري دا میچ وګوره دا چکه وواله دا چارو والي دا پلان والي دا پلان والي دا څه شي دی دا تا ته په څه ښه درځي دا ستا قیمتي وخت دا په ته الله سبحانه وتعالی تا ته ډېر ښه استعداد درکړی دی دا په نورو شیانو باندې مصرف کړه دا وخت چې کوم دی دا د دنیا او د آخرت لاسته راوړنه وکړه په دې وخت یو سوچ و فکر وکړه دنیا ته داسې شی وړاندې کړه چې ټول دنیا دې وستایي دنیا ته داسې شی رامخته کړه چې ټول دنیا دې وستایي په تاریخ کې دې نوم وځلول سي دا څه شی دی چې تا خپل قیمتي وخت خپله ښایسته ځواني دې د ټي وي پر مخ باندې ضایع کړه دا واورې اوس به خلک ډېر دا رقم وي چې هغه دا وایي چې زما ځواني ده اوس لا څه کوي هغه کوه مولوي صاحب ته ولې ما ته وایه دا خو د کافرانو عقیده ده کافران د آخرت هېڅ امید نه لري
کافران چې مړ سو بیا و اخواته د کامیابي او د ژوندون هیڅ امید نه لري. ما او تا خو الحمدلله مسلمانان یو، ما او تا خو د بلې زندګۍ امید لرو. دغه زندګي خو د بلې زندګي د جوړولو لپاره استعمالو. دغه زندګي خو د الله د رضا لپاره باید موږ استعمال کړو. هغه راتلونکې زندګي باید موږ په دې باندې زندګي باندې جوړه کړو، دا په بندګۍ باندې تېر کړو، دا د الله په اطاعت باندې تېر کړو، دا په فالتو په لهو لعب باندې مه تېروئ. داسې وخت به راسي افسوس به بیا درته درېږي چې ستا و سر ته د روح فرشته راسي اسرائیل علیه السلام او ستا سترګې چپا واوړي او تا باندې د زکندن حالات شروع سي، ستا د زکندن سلګۍ شروع سي او اخاته مولوي صاحب یاسین شروع کړي، بیا به ته هلته د حسرت او د افسوس لاسونه موږې چې کاش یې زما افسوس، کاش ما چې دا خپله زندګي د الله په دین کې تېره کړې وای، کاش ما خو دا خپله زندګي د الله په اطاعت کې تېره کړې وای، کاش دا خپله ښایسته زندګي مې د قرآن په تلاوت کې تېره کړې وای، کاش د دین په زده کړو د دین په تعلیماتو کې مې تېره کړې وای، کاش کې د آخرت په کامیابي لاسته راوړلو کې ما تېره کړې وای. بیا به تا ته هېڅ پښه نه درځي. د خدای دپاره ځوانانو دا ښه ښایسته ځواني، دا د ځوانۍ طاقتونه، هر اعضا هر قوت دې په طاقت کې دی. که قوت دغه سماع دی، د اورېدلو قوت دی، که د لیدلو قوت دی، که د دماغ قوت دی، که ستا د بدن د اعضاو قوت دی، دا ټول پوره دی. په دې کې ته هر څه کولی سې. دا په پالتو شیانو باندې مه تېروه، دا په خوبونو باندې مه تېروه، دا په خنداو، په ډرامو، په فلمونو، په ګیمونو باندې مه تېروه. بیا به یو وخت داسې راسي، بیا به ته ډېر سخت افسوس کوې، دا ستا افسوس به بیا تا ته هېڅ پیدا نه کوي.